Please my all friend first subscribe Zabihila Iman nice cute and beautiful channel. Please my all friend first subscribe Zabihila Iman nice cute and beautiful. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله ایمان. محترمو کتونکو، نن دا ویډیو د دې لپاره چمتو کوم چې تاسو ته یو نوی اپلیکیشن در وپېژنم. دا اپلیکیشن ریډ ټچ په نوم ده. تاسو کولی شئ دا د پلی سټور څخه راکوز کړئ. اپلیکیشن څخه تاسو ته دایره ته ووم. زموږ اپلیکیشن دا دی چې موږ به په دې باندې نن کار کوو. ریډ ټچ کومه دایره چې تاسو وینئ د اپلیکیشن څخه تاو شوې ده، دا زموږ اپلیکیشن دی. په دې باندې به کار کوو. دې باندې زه کلیک کوم. دلته دوه آپشنې موږ ته راکړل شوې. یو البومز په نوم ده چې زموږ کار هم البومز کې ده. رزو البوم باندې کلیک کوو. البومز کله مو چې دا کلیک کو، دلته به موږ ته تصویرونه ښکاره شي. کوم تصویرونه چې موږ موبایل کې لرو یا زموږ په موبایل کې موجود دي، هغه تصویرونه موږ ته ښکاره کیږي. رزو یو تصویر دې ته خوښوو. کوم تصویر د دې لپاره خوښ کړو؟ نو زه یو تصویر ګورم. هغه تصویر به تاسو لپاره جوړوم. ما دا تصویر را واخیستو. غواړم چې شاته ګراوند کې کوم کسان دي هغه له منځه یوسم. نو تصویر ته زوم ورکوم لږ. دا کسان زه له منځه وړم. نو تاسو به راشئ، د آپشن باندې به کلیک وکړئ. کوم ځایونه چې تاسو اوس غواړئ چې هغه صفا کړئ، هغه پاک کړئ، نو هغه تاسو په نښه کړئ. زه غواړم چې دا کسان له منځه یوسم. بیا به تاسو گو ووهئ. گو دا له منځه یوړل شول. د بل هم له منځه وړم. همداسې په ترتیب تاسو کولی شئ چې دا کسان له منځه یوسئ. دا د ما ګراوند تش پاتې شو. هغه کسان چې کوم موجود وو هغه مې له منځه یې وړل. د یو کسب دی، دا له منځه وړم. دا مې هم له منځه یې وړم. نو تاسو کولی شئ چې یو تصویر ډېر ښایسته جوړ کړئ. تاسو چې څومره خوري په تصویر باندې کوئ، او عمره به ستاسو تصویر ښایسته راځي. نو دا وه زموږ ویډیو چې تاسو لپاره مې چمتو کړه. د بیا لپاره دی الله په امان.